سلامونه کتونکو نن تاسو سره د امریکا د ډي وي لاټري د ورک شوي کوډ په اړه مکمل معلومات شریکوم. دا چې که چیرته تاسو نوملیکنه ورته کړې وي او خپل هغه کنفرمیشن کوډ مو له لاسه ورکړی وي او خپل معلومات مو له لاسه ورکړي وي نشئ کولی خپله نتیجه وګورئ، نو د هغه په اړه څنګه ترلاسه کیږي مکمل معلومات سره شریکوم. کتونکو ویډیو تر پایه وګورئ. پاته ته نوي زه امیر شاه یم. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د همداسې نورو ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. پاته د نوي که چیرته غواړئ چې د ډي وي لاټري نتیجه څنګه کتل کیږي د هغه په اړه ما ویډیو جوړه کړې ده، او که غواړئ چې او که چیرته ګټونکي یاستئ د هغه نه وروسته پروسه څنګه پرمخ وړل کیږي، DS 256 فورمات څنګه ډک کیږي او نوره پروسې څنګه کیږي، مکمل تفصیلي ویډیوګانې تاسو سره شریکوم. که غواړئ زما د نوي ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. کتونکو راځو اصلي موضوع چې تاسو خپل هغه معلومات کنفرمیشن کوډ که له لاسه ورکړی وي څنګه ترلاسه کوئ. دغه سایټ خلاصوئ کتونکو په بروزر کې، که هر بروزر کې وي، موبایل کې وي، کمپیوټر کې وي، خپل بروزر کې نوشته کوي dvprogram.state.gov. د دې سایټ لینک زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم اچوم. دا مو چې خلاص کړو د نه وروسته دې صفحې سره تاسو مخامخ کیږئ. تاسو کولی شئ خپله د 2023 پروګرام نتیجه د سپتمبر 13 تر 2023 پورې وګورئ. 2022 هم لا اوس کتلی شئ، هغه هم د سپتمبر 13 تر 2022 پورې دوام لري. که چیرته تاسو نه وي کتلې تیر کال نتیجه، نو راځو دلته چک سټیټس باندې کلیک کوو. په دې مو چې کلیک وکړو کتونکو بیا راځو دلته کنټینیو باندې کلیک کوو. په کنټینیو مې چې کلیک وکړو دلته تاسو نه هغه درې شیان غواړي: کنفرمیشن نمبر، تخلص، زیږیدنې نیټه. دا کله تاسو نه ورک شوی وي کنفرمیشن نمبر دغسې ښکارېږي. که چیرته تاسو 2023 کې ورته نوملیکنه کړې وي په اول سر کې 2023 راځي. که چیرته 2022 پروګرام ته نوملیکنه کړې وي بیا دلته 2022 راځي. نو که دا تاسو نه لرئ د دې ترلاسه کولو لپاره تاسو څه کوئ، دلته راځئ فورګټ کنفرمیشن نمبر باندې کلیک کوئ چې یعنې ما ورک کړی ده، رانه هیر شوی ده. په دې مې چې کلیک وکړو کتونکو دلته تاسو نه 4 شیان غواړي. هغه 4 شیان څه دي کتونکو؟ دلته لومړی کال انتخابوئ چې کوم کال تاسو هغه خپل کنفرمیشن نمبر یا معلومات غواړئ. که چیرته 2023 کال پروګرام لپاره تاسو غواړئ، یعنې تیر کال 2021 کال کې چې چا ورته نوملیکنه کړې هغه 2023 پروګرام کې راځي. که چیرته تاسو 2020 کال کې نوملیکنه کړې وي هغه 2022 کال لپاره راځي. یعنې اوس 2022 اکتوبر کې که بیا نوملیکنه خلاصه سي هغه د 2024 کال لپاره راځي. سمه ده کتونکو؟ یعنې دغه جریان کې دا اوس چې کومه نوملیکنه اعلان شوي 9 د مۍ هغه 2023 پروګرام ده. نو دلته موږ 2023 انتخاب. دې نه وروسته راځو خپل تخلص باید ستاسو هغه تخلص چې ډي وي لاټري ته پرې نوملیکنه کړې ده هغه باید دلته نوشته کړئ. شاه د مثال په توګه زه نوشته کوم، دلته امیر نوشته کوم، او دلته میډل نیم که تاسو د ډي وي لاټري نوملیکنې په وخت کې میډل نوم منځنی نوم ورکړی وي هغه نوشته کوئ. که مو نه وي ورکړی دلته نو باندې کلیک وکړئ او دې نه وروسته راځئ دلته هغه زیږیدنې نیټه چې تاسو هلته پرې نوملیکنه کړې وه هغه انتخابوئ. د مثال په توګه زه داسې انتخابوم اول میاشت، بیا ورځ، بیا کال. دا مو چې نوشته کو کتونکو ستاسو ایمیل هم ډیر ضروری ده، باید هغه ایمیل ولرئ په کوم ایمیل چې تاسو نوملیکنه کړې وه. نو هغه ایمیل چې که تاسو لرئ زه د مثال په توګه دلته نوشته کوم amirshah@gmail.com. سمه ده کتونکو؟ دې نه وروسته بیا راځئ دلته YCDT دا کوډ نوشته کوئ، همیش بدلیږي، امکان لري تاسو ته کوم بل څه راشي. دا ټول مو چې سم دقیق نوشته کړل هماغه څنګه چې تاسو ورته نوملیکنه کړې وه بیا راځئ دلته سبمیټ باندې کلیک کوئ. که چیرته ستاسو دا ټول معلومات دقیق ول او صحیح ول تاسو ته هغه کنفرمیشن نمبر دلته نوشته کیږي کتونکو. او که چیرته ستاسو دا معلومات غلط وي لکه دلته چې ما له ځانه نوشته کړي او هیڅ هم سم نه دي، نو ټول هغه معلومات نه دي په کومه چې ما ورته نوملیکنه کړې وه، بیا دلته ماته دغه پیغام راځي چې ستاسو نوم، تاریخ تولد، میډل نیم یا ایمیل کې مشکلات دي ټول نه سره برابریږي. په دغو نمبرو په دغو معلوماتو زموږ سره کوم معلومات نشته. که چیرته سم وي تاسو ته دلته کنفرمیشن نمبر راځي او بیا کولی شئ تاسو خپله نتیجه وګورئ. نتیجه څنګه کتل کیږي د هغه ویډیو لینکس د دې ویډیو په ډسکرپشن کې شته. بیا هم ډیره زیاته مننه. که غوښتنه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته لیکلی شئ. مننه، ښه وخت ولرئ.